هغه ټول ډک دي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنتو د اهتمام په هکله باندې فرمایلی دي. حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه روایت کوي، فرمایي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاة فإن صلحت فقد أفلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون صائر عمله على ذلك وفي رواية ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال حسب ذلك رواه الترمذي وأبو داود. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې د قیامت په ورځ به د ټولو نه اول د بنده د اعمالو نه د مونځ حساب اخیستل کیږي. په ټولو اعمالو کې به اول الله رب العزت د بنده نه د مونځ حساب اخلي. که چیرې مونځ صحیح و نو بنده کامیاب دی، وروسته په هغه باندې کومه ستونزه او مشکل نشته. او که چیرې مونځ خراب و نو بنده ناکام شو. او که چیرې د ده د فرضو نه څه مونځ ناقص و نو الله رب العزت به وفرمایي چې تاسو وګورئ چې زما د بنده څه نفل مونځ شته او که نشته. نو که دې سنت کړي وي او نفلي منځونه یې کړي وي نو د دې نفلونو نه به د فرض کمی الله رب العزت ورته پوره کړي او نور اعمال به همدارنګه الله بیا حساب کوي. او په یو روایت کې راغلي چې بیا به د زکات حساب همدارنګه وشي، بیا به د ټولو اعمالو حساب الله رب العزت داسې وکړي. حضرت ام حبیبه رضی الله عنها فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني لها بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصلاة الفجر رواه الترمذي والنسائي. ام حبیبه رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک شپه او ورځ کې 12 رکعته سنت وکړي د ده دپاره به په جنت کې یو کور جوړ شي چې هغه 4 رکعته د ماسپښین مانځه نه مخکې او 2 رکعته وروسته د ماسپښین مانځه نه، 2 رکعته د ماښام مانځه نه وروسته او 2 رکعته د ماسخوتن د فرضو نه وروسته او 2 رکعته د سحر د مانځه نه مخکې چې مجموع دا 12 رکعته سنت دي. نو څوک چې په دې 12 رکعتو باندې پابندي کوي او دا کوي الله رب العزت به په جنت کې دې لپاره کور جوړ کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثونه او همدارنګه د آثارو نه چې څومره سنت او نفل ثابت دي هغه ټول په اهتمام سره کول پکار دي. خاص کر د تهجد مونځ، د اشراق مونځ، څاښت مونځ، د حاجت مونځ، د توبې مونځ، د اوابین مونځ، د تحیت الوضو مونځ او همدارنګه د تحیت المسجد مونځ، د استخارې مونځ، د تسبیح مونځ. نو د ټولو کول ډیر په اهتمام سره پکار دي. خو له بده مرغه که موږ لپاره وخت وي او که نه وي اکثره زموږ ورونه هغه مونځ پرېږدي، یعنی سنت مونځ پرېږدي، سنتو باندې دومره اهتمام نه ساتي. او حال دا چې الله رب العزت به د آخرت په ورځ چې کومه نقصان د ستا د فرضي منځونو کې راغلي هغه به د نفلي او د سنتو نه الله تا ته پوره کوي. د لمازدیګر مونځ مازدیګر مونځ چې د ټول 4 رکعته دی او 4 والا ټول فرض دي او دا 4 والا ټول په یو وار ادا کیږي. اول 2 رکعتونه ډک او ورپسې 2 رکعتونه تش دي. د ماښام مونځ ټول 5 رکعته دی. اولنی 3 رکعتونه فرض ورپسې 2 رکعتونه سنت دي. د اولنی 3 رکعته چې ته کوې په دې کې 2 رکعته ډک او ورپسې 3م رکعت تش دی او وروستي 2 رکعته سنت چې ته ادا کوې هغه سنت ډک دي. د ماخوستن مونځ د ټول 9 رکعته دی
اولنی